پاکستان وایي ځانمرګي بریدګر د افغانستان د کندهار ولایت و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې په یو پوځي قرارګاه له ځانمرګي برید څو اونۍ وروسته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن پنجشنبه ویلي چې د بریدګرو مړي په اسلام آباد کې د اسلامي امارات سفارت ته سپارلي دي. شاوخوا 20 ورځې وړاندې په پیښور کې په یو پوځي قرارګاه 3 ځانمرګو برید وکړ چې په پایله کې 9 پاکستاني سرتیري ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. میرمن زهرا بلوچ وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون د پاکستان لپاره جدي ګواښ دی او په وینا یې چې هلته ډیری بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي. د ویلو ده چې په وروستۍ پیښه کې د خیبر پښتونخوا په یوه غونډه کې د ځانمرګي برید له امله 3 کسان ووژل شول او تر 120 ډیر نور ټپیان شول.